السلام علیکم ویورز، په دې هیله چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. په نن ویډیو کې درته ښیم د پیپل اکاونټ د فیسبوک سره یعنی پیمنٹ میتھډ کې خپل د پیپل اکاونټ په خپل فیسبوک کې اضافه کول. تاسو کولای شئ د خپل پیپل اکاونټ کې چې په پیپل اکاونټ کې تاسو سره پیسې وي هغه خپل پیمنٹ میتھډ په فیسبوک کې اضافه کړئ. د هغې نه تاسو کولای شئ خپل فیسبوک پیج سپانسر کړئ په فیسبوک کې، یا هم ګروپ یا هر څه پوسټ سپانسر کول غواړئ یعنی خپل اعلانات خپروئ په فیسبوک کې، نو پیپل نه بس تاسو پیسې کټ کیږي. هغه طریقه درته ښیم نن. نو مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې چې هغه کې ما تاسو ته ښودلي چې پیپل اکاونټ نه څنګه په فیسبوک کې اعلانات خپرولی شئ یا پیج سپانسر کولی شئ. مکمل طریقه ما تاسو ته ښودلې وه. که چیرې ما ویډیو نه وي کتلې نو دې ویډیو په سر کې آی بټن کې لینک ګورئ، هغې کې هم شته، ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته. تاسو کتلی شئ چې خپل د فیسبوک پیج یا ګروپ یا هر څه وي یا پوسټ وي هغه تاسو په کومې طریقې سره سپانسر کوئ په د پیپل اکاونټ نه. نو هغې ویډیو کې مکمل طریقه شته ده. په نن ویډیو کې ګورو چې خپل اکاونټ کې پیپل اکاونټ څنګه ورسره کنیکټ کولی شو، څنګه په پیمنٹ میتھډ کې اضافه کولی شو. نو دې دپاره ملګرو تاسو داسې کار وکړئ چې ټول نه مخکې به تاسو راشئ په فیسبوک کې، فیسبوک خپل اکاونټ به خلاص کړئ چې کوم اکاونټ نه تاسو غواړئ خپل پیپل اکاونټ پکې اضافه کړئ. چې کله مو فیسبوک اکاونټ خلاص کړو ملګرو نو دلته به تاسو ګورئ 3 لاین راځي، پاسه ګورئ د 3 لاین باندې به اوکې وکړئ. چیرې په چینل کې نوي او سبسکرایب کړی مو نه وي نو سبسکرایب کول مه هېروئ، حتما یې در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې بیل آیکن بیا آل باندې اوکې وکړئ. نو دلته چې کله تاسو راغلی سیټینګ ته به لاړ شئ. ښه ملګرو 3 لاین باندې چې اوکې وکړو دلته خپل سیټینګ ته لاړ شئ. په سیټینګ کې دلته تاسو ته آپشن درکوي، ګورئ سیټینګ، بیا سیټینګ ان پرایویسي، بیا سیټینګ. ښه چې بیا سیټینګ هم کله اوکې که دې لپاره به تاسو ځئ ملګرو دلته لاندې وګورئ چې کله سیټینګ ان پرایویسي ته راغلی بیا به سیټینګ ته راشئ. په دې کې به تاسو لاندې وګورئ ایډز پیمنٹ، میک پیمنٹ، دا ګورئ دا ایډز پیمنٹ، دا به اوکې وکړئ. چې کله مو ایډز پیمنٹ باندې که اوکې وکړه دلته به تاسو خپل پیمنٹ میتھډ اضافه کوئ. کوم پیمنٹ میتھډ اضافه کول غواړئ دلته تاسو ته آپشن درکوي. تاسو سره که ماسټر کارډ وي هغې د لارې نه خپل ماسټر کارډ سره اضافه کولی شئ، او یا هم تاسو سره پیپل اکاونټ وي نو پیپل اکاونټ ورته اضافه کولی شئ. نو کتلی شئ ملګرو کورنټ زما چې کوم پیمنٹ میتھډ ده هغه پیپل ده. دلته کتلی شئ چې ما اوس سپانسر چې کوم سپانسر مې روان کړی ده پې اوس ګورئ دا رننګ کې د زما سپانسر د پیپل نه پیسې کټ کیږي او ما په خپل پیج سپانسر کړی ده، اوس هم رننګ کې ده. کورنټ بیلنس ګورئ چې ما سره دومره بیلنس پیسې وښیي. نو دلته به ملګرو تاسو سره پیمنٹ میتھډ نه وي. ښه په دې کې به تاسو داسې کار وکړئ ملګرو چې دلته به تاسو ګورئ ایډ پیمنٹ میتھډ، ما خو اضافه کړی ګورئ پیپل، زما د پیپل ایمیل دی دلته ما اضافه کړی. تاسو به ایډ پیمنٹ میتھډ باندې اوکې وکړئ. چې کله مو ایډ پیمنٹ میتھډ اوکې که تاسو ته نیکسټ بله صفحه خلاصیږي، تاسو ته څو آپشن یې درکوي. وګورئ ملګرو دلته پیمنٹ میتھډ کې ډیبټ او کریډټ کارډ، که چېرته تاسو سره ماسټر کارډ وي نو همدغه اولنۍ ورته مارک کړئ او نیکسټ باندې به اوکې وکړئ. خو زه تاسو ته په نن ویډیو کې د پیپل طریقه ښیم. ښه ایډ کریډټ ته او سیکنډ کې تاسو ګورئ پیپل، نو دغه پیپل به اوکې کړئ او بیا به نیکسټ باندې اوکې وکړئ. چې کله مو بیا نیکسټ اوکې که پیپل نو تاسو ته یو بله صفحه خلاصیږي. په دې صفحه کې تاسو نه څه غواړي ملګرو. ښه نو ما ورسره فلحال خپل پیپل اکاونټ اضافه ایډ کړی ده، زما کوم بل پیپل اکاونټ نشته. ښه نو دلته ملګرو تاسو ته خپل تاسو ته وایي چې هغه پیپل اکاونټ ته لوګین شئ چې کوم ستاسو پیپل اکاونټ وي، هغه ایمیل به ولیکئ او هماغه د پیپل چې کوم ادرس ده هماغه به ولیکئ، پاسورډ به ولیکئ. ښه ایمیل او پاسورډ به ولیکئ د پیپل، دلته به لوګین اوکې کړئ. دلته تاسو نه 2 سټپ ویریفیکیشن راځي یعنی خپل پیپل اپلیکیشن ته لاړ شئ، هلته به یې یس کوئ یا به تاسو ته یو میسیج درشي یعنی 2 سټپ ویریفیکیشن پیپل کې غواړي. چې کله مو هغه انتخاب که نو تاسو پیپل ته سکسسفولي لوګین شولئ نو تاسو به هلته ایډ پیپل اکاونټ ووهئ. چې کله مو ایډ پیپل اکاونټ اوکې که ملګرو نو تاسو ته په اخره کې ګوره ښه دغسې یو صفحه خلاصیږي چې کله ستاسو پیپل اکاونټ ورسره اضافه شي. نو دا وګورئ ملګرو هر کله چې تاسو پیپل اکاونټ فیسبوک سره کنیکټ شو نو دلته به تاسو ولیکئ سکسس پیپل سکسسفولي ایډډ یو can now use PayPal on your account. نو ستاسو پیپل اکاونټ سکسسفولي ایډټ شو په فیسبوک اکاونټ کې تاسو یې اوس یوز کولی شئ. دا به تاسو ډن کوئ. چې کله مو دا ډن کړلو نو ستاسو کار به ختم شي. نو چې کله ستاسو هغه ډن اوکې که ستاسو پیپل اکاونټ به دلته اضافه شي. دلته کتلی شئ ملګرو نو چې کله مو پیپل اکاونټ دلته اضافه شولو او مخې طریقې سره چې کومه طریقه ما تاسو ته په هغه ویډیو کې ښودلې وه تللی شئ خپل فیسبوک پیج ته. چې کله خپل فیسبوک پیج ته لاړئ هلته به لاړ شئ سپانسر کوئ یعنی پروموټ کوئ، غواړئ خپل فیسبوک مکمل پیج سپانسر کوئ پروموټ یې کوئ نو دا پروموټ به اوکې کوئ، یا هم غواړئ کوم یو پوسټ پروموټ کوئ بوسټ یې کوئ نو غواړئ خپل پوسټ هم پروموټ کولی شئ. ګورئ بوسټ پوسټ هر یو پوسټ سره دا راځي.
نو که هر یو غواړئ تاسو یې کولی شئ. نو سمپلی که غواړئ چې مکمل پیج سپانسر کړئ نو دلته ګورئ پروموټ باندې به اوکې وکړئ. چې کله تاسو پروموټ وکړئ هغه مکمل طریقې مې ته ښودلې مې، خو شارټ یو ځل بیا درته دې کې هم وایم چې ډېر په اسانۍ سره ګور دلته پیپل اکاونټ اوس اټومیټیکلی دلته راوچتئ، یعنې دلته یې راخلي زما چې کوم اکاونټ ورسره اضافه کړی دلته مې اډ کړی ده په فیسبوک کې. چې کله ایډز باندې تاسو اوکې وکړئ پروموټ باندې نو دلته ګورئ تاسو ته پروموټ صفحه راغله، پروموټ یور پیج یعنې خپل پروموټ پیج یعنې اوکې وکړه. دلته تاسو ته وایي چې وخت انتخاب کوئ که نه، څومره وخت دپاره یا کم ځینه تاسو غواړئ. پیپل ګورئ دا ورته ایډیټ کولی شئ. نو لوکل ایریا کولی شئ، په لوکیشن لیوینګ ان افغانستان کم ځای ورته آډینس تاسو کم ځینه غواړئ که نه نو هغه ورته کولی شئ. او دلته هم کابل پروینس ما ورته انتخاب کړی و. د څو ورځو دپاره غواړئ $1 د یوې ورځې کټ کوئ، هر څومره چې غواړئ دا هر څه به تاسو ورته انتخاب کوئ. کله چې انتخاب کړو نو ګورئ دلته رحمان الله احمدزی زما پیپل اکاونټ یې په خپله اوچت کړو. سمپلی په پروموټ پیج باندې اوکې وکړئ، ستاسو پیج به پروموټ شي په 4 ساعته کې به هغوی ریویو کوي. ګوري چې کله هغه انډر ریویو وي 4 ساعته وخت نیسي، تاسو ته به ایمیل هم راشي، هغه تاسو ته به نوټیفیکیشن راشي. نو ګورئ ستاسو پیج بلته پروموټ شوی. ګورئ ملګرو زما پیج ګورئ لایکونه او کوم سپینډ چې کومه پیسې به $1 ښیي دومره سینټ یې کټ کړي دي، دومره لایکونه راغلي دي. همدغې طریقې سره ستاسو پیج باندې سپانسر به وي. په فیسبوک کې به هر چاته مخ ته راځي، هغوی ستاسو پیج لایک کوي او هر چاته به سپانسر کېږي په فیسبوک کې به هغوی ته مخې ته راځي. نو په دې هیله چې ویډیو مې خوښ شوي حتما یې لایک کوئ، خپل ملګرو سره شیر کوئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت لرئ. خدای په امان.